کندهار ښار عینو مینه کې مځکې لري او پر هغه باندې خپل د خوبو کورونه جوړ کړي. چې په هغه وارې موږ کار شروع کوئ نو داسې ډېر کارونه نه وو شروع. ګیټ یم را رسېدلی دی، زه ورځم دننه. داسې ګوره مکمل کوره 2.5 منزله کور دی دلته لوړ. دغه ګوره اتاق دی چې هغه نوی ماډل سیلینګ لایټونه و دا شیان چې راځي. دا د دوی داسې اوپن د ناستې ساحه ده، ډېر یو ښایسته ځای دی. دا د لوړ منزله اشپزخانه ده، ښایسته روښان. به دوی داسې ګلانو دا شیان کري ګوره دا ورته جوړ کړی دی. دا بام یم ټوله ډبره دی. لاړ شم هغه یو کور به لا در باندې ووینم، دا به انشاءالله هغه نورې پروژې چې دي هغه به هم زه دا بغل ته درته کښېږدم، تاسو یې وګورئ. نو د دې همدغونه کارونه ګوره دې مخ ته تللي دي چې جوړه شي بیا یې هغه اندازه معلومیږي. دا ټوله اوپن دی. تاسو په عینو مینه کې مځکه لرئ، غواړئ چې پر هغه باندې د ننني عصر سره سم یو ښایسته. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو چیرې چې زه روان یم یا قرار لرم، کندهار ښار عینو مینه د باغ ساحه ده. کیدای شي ډېری دوستان ورسره اشنا یاست. نو دوستانو لکه څنګه چې ما یادونه درته کړې وه، که چیرې تاسو په کندهار ښار عینو مینه کې مځکې لرئ او پر هغه باندې خپل د خوبو کورونه جوړ کړي، یعنې د ننني عصر ښایسته کورونه پر جوړ کړي، نو زما سره اړیکه ونیسئ. انشاءالله زموږ سره د افغانستان په سطح انجینران او د افغانستان په سطح کارګر موجود دي. نو لکه څنګه چې دوستانو ما تاسو په جریان کې اچولي وه چې زموږ څو پروژې شروع سوې، ما تاسو د اول چت ویډیوګانې هم کړې وې. نو له هغو د جملې څخه زه نن راغلی یم چې تقریبا د ځینو 90% کارونه او د ځینو 50% کارونه یا ساختماني چارې پر مخ تللي دي یا ختمې سوي دي او په تاسو به یې ووینم. نو که چیرې بیا تاسو هم غوښتله چې یو ښایسته پر عصري ډول باندې کور جوړ کړئ په عینو مینه کې، نو زما سره اړیکه ونیسئ. دا د عینو مینې د باغ ساحه ده او ماشاءالله کیدای شي ډېرو دوستانو دا ساحه لیدلې چې ډېره ښایسته ساحه ده، ډېر زیات کارونه هم پکښې شروع دي. نو زه اوس ورځم دلته چې په هغه وارې موږ کار شروع کوئ نو داسې ډېر کارونه نه وو شروع، یو کور شروع. نو د هغه وروسته ګوره دغه کور شروع دی، دا بل طرف ته 3-4 کوره شروع سوي دي. نو ماشاءالله ډېر ساختماني کارونه په عینو مینه کې روان دي. نو نن به مو زه هغه خپلو پروژو ته ورولم او هم ښه ګرمه ده، ښه تقریبا 43 دغه یو کور دی په هغه وخت کې شروع تقریبا تکمیل سوی دی. هغه موږ چې د کم کور ساختماني چارې پر مخ بیایو هغه دغه کور دی، دغه کور دی وینې. او په کومه ورځ چې موږ شروع کوئ په هغه ورځ یې ما تاسو ته ویډیو کړې وه چت چې لوېدی. دغه کور دی وینې 2.5 منزله کور دی. نو دغه ساختماني چارې پر مخ تللي دي. د ګیټ یم را رسېدلی دی، زه ورځم دننه ورسم یې ور بیا د دا طرفه در باندې ووینم چې تاسو ته نقشه معلومه شي. نو د دې کور مکملې چارې تر رنګه پورې پس په موږ مربوطیا. دغه کور دی. دننه ورسم مازې بس د سرای احاطه در باندې ووینم او 1-2 اتاقه در باندې ووینم، بیا انشاءالله چې جوړ سوه داسې داخل سوی. هغه طرف ته د کوټې لاره ده، دا عمومي د کوټې تشناب دی او دا د کور عمومي زینې دي. دغه نو د موټرانو د پارکینګ ساحه ده. ماشاءالله ډېر ښایسته سرای مخ یې پاته سوې ده. دغه دی وینې، داسې ګوره مکمل کوره 2.5 منزله کور دی دلته لوړ. دوی د ناستې دپاره ځای جوړ کړی دی. نو داسې د سرای کارونه یې پاته دي، یو څه دننه یې سیلینګونه و شیان خلاص سوي دي. ځینې کارونه یې د کور د مالک په خوښه ځنډېدلي دي، ولې چې دوی د
تشنابو دپاره شاورونه راغوښتي وو د چین څخه، نو هغه پر لارې دې رارسېږي. موږ تشنابونه ورته مطالعه کړي دي. نو زه به ورسم یو دوه اتاقه و د بام ساحه به در باندې ووینم، بیا به انشاءالله بلې پروژې ته ولاړ شو. د دغه کور چې کوم 3D عکس دی، زه بیا په دا کونج کې درته کښېږدم، تاسو یې وګورئ. دغه هغه 3D نقشه ده او اوس یې کار دونه پر مخ تللی دی. دغه طرف ته یو اشپزخانه لري، اضافه یو تشناب لري. دا یې ځینې دي. دغه یې ګوره سالون سو، عمومي ښایسته روښانه سالون. او دغه یو اتاق دی، دا یو اتاق سو چې د دې سیلینګ کار یې هم خلاص سوی دی. دغه یې ګوره اتاق دی چې هغه نوی ماډل سیلینګ و لایټونه و دا شیان چې راځي هغه دی. دغه یې تشناب دی، نوی ماډل شاورانو شان دی کې لګوي، نو پیپکاري یې همغسې ناولده ده. دغه اشپزخانه ده، 3 دانې اشپزخانې لري. داسې به زه پورته سم. دلته ګوره کار شروع دی. څنګه یې جي استاذ؟ په خیر یې؟ داسې پورته کېدای سم؟ ځه صحیح ده. دا ځینې سوې دغه یو اتاق چې دی دغه ځای، دا د دوی داسې اوپن د ناستې ساحه ده. ډېر یو ښایسته ځای دی چې نو کله ښه ښایسته ګلدانۍ شیان ورته کښېږدي، دغه طرف ته وینې، او ښه باران اوري، د دې ځای څخه ډېر خوند اخیستل کېږي. مازې دغسې سرسرکي یې در باندې وینم. دا د لوړ منزله اشپزخانه ده، ښایسته روښانه. دا چې مال 2.5 منزله دی. ګوره دغه ځای دی د ناستې دپاره سیټ کړی دی. دلته دغه ځای کې به دوی داسې ګلانو دا شیان کري. ګوره دا ورته جوړ کړی دی، دا بام یې ټوله ډبره دی. دغه یو دانه عمومي تشناب دی دلته، چې دلته د ټاپ سیستم و دا شیان کفاله کوي. نو بیا چې انشاءالله جوړ سو بیا ښه درک معلومیږي. داسې ښایسته ښایسته ډیزاینونه سیلینګونه مو راچولي دي. ګوره دا یې بل اتاق دی. تشنابو کار خو ما تاسو ته وویل چې په خاطر د دې پاته دی چې د دې شاوران نه دي رارسېدلي. هوا ډېره ګرمه ده. زه به ولاړ سم، هغه یو کور به لا در باندې ووینم. بیا به انشاءالله هغه نورې پروژې چې دي هغه به بیا بله ورځ درته تشریح کړم. د خیره دغه یوه پروژه خو مو ولیدله چې تقریبا ډېر کارونه یې خلاص دي. او اوس هم بلې پروژه د باغ په ساحه کې د هغې ته هم بیایم، تاسو دا د باغ ساحه هم راسره ووینئ. ماشاءالله ښه ښایسته ساحه ده، ښه زرغونه پاکه صفا ښه محیط یې دی. ژوند کولو ته یې محیط بیخي برابر دی. دغه زرغونه فواره ده. موږ دغه پروژه چې هم دا ما په تاسو هغه وخت کې لیدلې وه چې کلي موږ د دې د اول منزل چتونه اچول. نو د دې پروژې هغه 3D عکس چې دی یا نقشه، هغه به هم زه دا بغل ته درته کښېږدم، تاسو یې وګورئ. نو د دې هم دغونه کارونه ګوره د مخ ته تللي دي. دا یو ډېر جالبه کور دی، یو ډېر ښایسته لمر ته روښانه کور دی. د دې هم تقریبا د 2 منزلو پلسترونه خلاص سوي دي. نو د بام تیغه او دا شان کسان چې دا ساختماني کارونه کوي یا ساختماني پروژې لري هغو ته معلومیږي چې څونه کارونه یې سوي دي. دا وینې دا کور سو. انشاءالله د دې کارونه چې خلاص هم زه ستاسو سره ویډیو شریکوم مکمل. د چوکاټونه موکاټونه هم را رسېدلي دي، دروازې د الچي دي او کړکینونه یې PVC دي. دې ته دننه نور ځم انشاءالله چې لږ لږ کارونه یې وسي، بیا به د خیره سره ورځم دننه یې درته تشریح کوم، بیا تاسو ووینئ. باندې زه ورسم. د دې کور ډېر جالبه کوټه ده، دلته شوکېدای سم که نه سم. دغه یې کوټه ده د دې کوره چې تقریبا 14 په څو کې ده.
نو چې جوړه سي بیا یې هغه اندازه معلومیږي. دا ټوله اوپن دی د دې کور. دوستانو لکه څنګه چې ما یادونه درته وکړه د ویډیو په اول سر کې هم، نو ګرمي زیاته ده. هغه نور به انشاءالله ځینې پروژې وې، 2 دانې پروژې په باغ کې چې هغه موږ ګټې اخیستنې ته وسپارلې، تسلیم وکړلې او دوی ورته رالو، کډه ورته راله، یعنې ژوند یې پکښې شروع کړئ. نو یو وارې به بیا یادونه درته وکړمه. نو زموږ شعار دی، وایي کومې ژمنې چې موږ کړي انشاءالله په عمل یې ثابتوو. نو که چیرې تاسو په عینو مینه کې مځکه لرئ، غواړئ چې پر هغه باندې د ننني عصر سره سم یو ښایسته او عصري کور جوړ کړئ، نو زما سره اړیکه ونیسئ. او کوم دوستان چې غواړي مځکې نه لري او مځکې رانیسي، نو انشاءالله موږ د هغو دپاره ښه ښایسته مځکې هم انتخابوو. نو کله چې مځکه انتخاب کړه رامونیوله، نو بیا به انشاءالله ساختماني چارې ورته شروع کړو. او کوم ستاسو پروژې چې انشاءالله زه به هغه هم په ویډیو کې در باندې وینم چې څونه کار یې پر مخ تللی دی، یعنې ساختماني چارې چې څنګه روان دي، انشاءالله زه بیا تاسو ته د هغو اپډیټ درکوم. بس دا و یو لنډه ویډیو، کندهار ښار عینو مینه د باغ په ساحه کې. خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښه سوي. نو تر بیا ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.